زندګۍ نه پیدا واخلئ. دا لوپریانې پرېږدئ، دا ون ویلینګ، دا کرکټي، دا قیسې پیسې، دا لوپریانې پرېږدئ، دا نشې پرېږدئ، دا تماشې پرېږدئ، خپل ځان نه څه جوړ کړئ. ټیک ده که نه؟ د قرآن نه نه دي خبر، د حدیث نه نه دي خبر، د مونځ نه نه دی خبر. پلار یې چې کوم دی په خپله مونځ نه کوي، زوی به یې څه مونځ کوي؟ ویلینګ په سیسټم باندې که نه موټر سایکل چې کومه دی نو په یو ټایر باندې دغه کوي. د هغې دلته کې جومات دی، واړه دي، دغه دي. دلته خو تقریبا دوه ټرکه پولیس ولاړ دوی څه مخنیوی نه کوي. نو دا خو اوس راغله، د مخکې نه دا نه و. دا ډېر چې کومه ده نو موږ په دغه باندې لاړو، بار بار وینا مو ورته وکړه او په هغې باندې کومه ده نو اوس ایکشن واخیست. د خپلو بچو تپوس وکړي چې د کور نه راوځي، تپوس دې کړي چې بچی ته چېرته تللی، جیب یې وګوره، موبایل یې وګوره چې ستاسو دا شیزونه د کوم ځای نه راغله. ښه د ځانه د بیو څه ولې ګرځې، د غټو څه مه ګرځه. نو د خپلو بچو حفاظت نه دی، زموږ د قوم د پکار دی چې د خپلو بچو حفاظت وکړي. او د نه راځي د بر میدان د دغه نه راځي، د مردان نه پکې راغلي دي، د دیر نه پکې راځي، د باجوړ نه راځي، مړه د دنیا خلک راځي، دنیا خلک راځي. او بس دغه یو شر نن هغه دی نه موسم که دا ونه کړي نو دې نه ډېر غټ فساد جوړولی شي نور هم، لکه څنګه چې بل اوس دا واقعه په دې باندې نو دی خو بس د چم دا کم ماشومان دي نوجوانان دا خو به هم ځان سره خراب کړي که نه هغوی نه راځي. نه دا چې موږ منې کوو چې دا د پلارانو ته ووایي چې دا اول دي وراچوي. دا اسلام دری اوسېدونکي دا ملګرو سره مو خبرې اترې روانې دي. زه به یو ګزارش والدینو ته دا ګزارش وکړم چې تاسو چې کم نوجوانان دي، زلمي دي، شا زلمي دي، دا ډېر په سختو کې راغټېږي. پوه شوې؟ تاسو بار ته راویسته، موټرسایکل یې واغستې، دا تپوس نشته چې بچی ته ولې ناوخته کور ته رالې، ستاسو دا موټرسایکل چېرته و، ستاسو دا ایفون چېرته و، ستاسو دا پیسې چېرته دي، تا له خو ما پروس کله سرې سپلۍ اخېستې، دا تورې چېرته دی؟ دا تپوس نشته. دا تپوس دی چې بچی ته چېرته نن تللی وې، او دا پلانکې خو ستا همزولی نه و، دا خو ستا نه 15 کاله مشر دی. دا ستاسو څه ګېجې ګرځي؟ دا تپوس ضرور د خپل بچي نه کوئ. مور پلار باندې ټیکېږي، په مور پلار خرابېږي. چې مور پلار خپل بچی کنټرول کړو، هېڅکله د هغه بچی نشي خرابېدی. او دا داسې پارک د تماشې او داسې ځایونه نه دی چې دلته چې ډپارټمنټ د سیل لګېدی دی، یا مثلا د پارک دی او دې له سیلانه راځي او دې له ښه سیل راځي، نه دی چې حکومت نه منظور شوی دی. د کم کسان هغه نشي تماشې کوي، د دکاندارو باقاعده چرس کې دلته وغیره او دې غرونو ته خېجي، او د غرونو د خېجي د شپې ناسه د شپې نه لس بجو دا د شپې پورې لسو پورې ناست وي. او یا سار د ماسپښین موږ دلته کسان ناشي او د خپل سټاف مو سره راولي، نو کسان مو سره راولي، نو دوی د خپل عمل جاري ساتي. دا چرس څنګه راوړي؟ دلته خو پولیس ته ډېر غټ خلک ناست څنګه راوړي؟ بس د یو بل واسطه نه یو نه غستې بل نه غستې، بس خپل ګاډ څخه کسټمر وي هغه نه راځي نشي تماشې کوي. او یا بل ودمه تر تاسو څنګه روزانه دلته روزانه وای د جمعې په ورځ غوبل جوړي، روزانه چې جوړي مونږ دلته څو پیله بدی کې ډي سي صاحب زموږ مشران ناستې دی ولاړه. پروګرام پښتو په ورځي ته ورما تاسو ته هرکلی وي. لوړ دیر او اسلام دری په نوم باندې دا ځای مشهور دی. دلته د دیر چې کم دا نوجوانان دي، ځوانان دي، 95% چې کم بار خلک دغه دلته راځي د هرې جمعې په ورځ. په تېره جمعه یو سانحه وشوه، یو ماشوم چې کم دی هغه مړ شو، پکې په حق پکې ورسېدو. دلته زیات تر تاسو به ګورئ وینینګونه کېږي، دا چې کم نه وي کل لاوت یې دلته همدې کلي ته راوړي. دا ټول دلته آبادیانې دي، پاپولیشن ډېر زیات دی. نو دا خو د سیل ځای هم نه دی، خو بهرحال دا کلیواله راوتي دي، یو تنظیم دی، د دوی څه ګیلې شکوې دي او د دوی سره به نن خبرې اترې کوم. موږ نن د دې ریحان په دعوت رالو دلته د دوی علاقې ته، د دوی څه کړمې دي او اهم مسله دا چې دلته چې کوم نوجوان دلته راځي او ویډیوګونه کوي او نور به دوی سره خبرې اترې کوم. عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ښه حیثیت مو ښه دی؟ خیر دی الحمدلله. خیر تاسو د دې علاقې دي او دلته کې کور دی شاهي کوټري. دلته چې کم نوجوانان موټرسایکل باندې راځي تاسو څه تکلیف دی؟ نو تکلیف دا دی چې دوی راځي په ویلینګ په سیسټم باندې که نه موټر سایکل چې کومه دی نو په یو ټایر باندې دغه کوي. د هغې دلته کې جومات دی، واړه دي، دغه دي. دلته خو تقریبا دوه ټرکه پولیس ولاړ دوی څه مخنیوی نه کوي.
نو دا خو سره له مخکې نه دا نه و دا ډېر چې کومه ده نو موږ په دغه باندې لاړو بار بار وینا مو ته وکړه او په هغې باندې کومه ده نو اوس ایکشن واخیست. تاسو خیر خیر دی تاسو هم د دې علاقې بالکل د دې علاقې دا راته ووایه دلته چې دا تېره واقع وشوه دا دلته وشوه په دې ځای کې وشوه دا بالکل په دغه ځای کې شوې ده. دې پې ون ویلینګ کوو ون ویلینګ کوو او دا حادثه وشوه څومره نقصان وشو دا هغه خلکو ته دا وایم که نه چې نن تاسو لاړ شئ د هغو دغه والدین نه تپوس وکړئ چې نن په هغو څه کم حال تېرېږي هغه دواړه طرفین ته نقصان شوی دی یو طرف ته نه دی. نو دې خلکو ته مونږ دا وایو که نه چې دا شی مه کوئ د خپلو بچو تپوس وکړئ چې د کور نه راوځي تپوس دې کوي چې بچی ته چېرته تللی دی جیب یې وګوره موبایل یې وګوره چې ستاسو دا شیزونه د کوم ځای نه راغله ښه د ځانه د لویو څه ولې ګرځې د غټو څه مه ګرځه. نو د خپلو بچو حفاظت نه دی زموږ د قوم له پکار دی چې د خپلو بچو حفاظت وکړي او د انتظامیې نه هم دا درخواست دی چې دې خلکو له یو سیسټم وکړي یو ځان له سیسټم دې وله ورکړي کلي دې پې نه دغه کوي دلته په دې ماښام په مانځه کې موږ ولاړ یو د مازدیګر په مانځه کې ولاړ یو ټیپونه غږېږي ورور په دې ګاډو کې د غربا سا دی او دا چیغې والی کېږي نو دا څه شي دا انسانیت دی دا خو انسانیت نه ښکاري دته نه یو شاټ واخله دا والی دي دا والی حاجي صاحب دا راته ووایه دا ټورزم سپاټ دی یا داسې بل ښځی دی سیل لپاره هلته پارکونه دلته خلک ولې راځي دونه زیات 95% خلک ما یو کس ته وویل چې لکه تاسو دې ځله ولې راځئ نو هغه راته وویل چې دا ډېر مزیدار ځای دی په دې باندې ویلینګ ډېر زبردسته کېږي نور څه ګورو داسې ځای نشته د دې وجې نه وایي چې راځو خو به هر حال لکه زمونږ دا دغه دی چې تاسو مه راځئ ګوره تاسو بچي یئ او تاسو چې په دې وخت کې لکه په دې ماشوم باندې څومره تکلیف کېږي چې دې ځای ته د رسولو د غټېدو پورې او هغه تکلیف دا والدین برداشت کړي او کله چې ته د هغو په کار راځې ته ځان مړ کړي دا ولې د خپل ځان څه ظلم کوي د خپل مور پلار څه ظلم کوي نو دا نه ده پکار. او دا خلک د کم دا ماشومان د کم ځای نه دا هم د دې علاقو دي که د بل ځای نه راغلي دي د دې علاقې به پکې هم خو د میدان نه راځي د بر میدان د دغه نه راځي د مردان نه وي پکې راغلي د دیر نه پکې راځي د باجوړ نه راځي مړه د دنیا خلک راځي دنیا خلک راځي او بس دغه یو شر نه هغه دی نه موسم لږ برابر د سود نشته دا پکې د تېرې شوي حادثې د وجې نه کېدی شي د دغه نه دا خلک کېدلی بل دا چې انتظامیه هم راغله ولاړه ده که نه د دې وجې نه دا خلک انشاءالله چې کېدی شي کومل تاسو هم پکې تعاون وکړئ دا لږ دغه کوي چې دا خلک بیا نه راځي د ژوند ته. دا راته وایي ستاسو چې کوم تنظیم دی د علاقې د هغو پکې څومره رول دی په دې کې موږ چې بار بار دا وایو چې دا خلک د دې ځای نه منع شي بار بار دا هلکان دې ځای کې راځي ورته وایو چې تاسو مه راځئ خدای ته وګورئ تاسو ته دا سوال کوم دلته دا ون مه کوئ په دې باندې تاسو هم خرابېږئ او زموږ دا حلقه هم پرې خرابېږي او بل تاسو په یو ټیر روان یو چتو بل دا د دې ملنګۍ خلک دي نه راځي د باجوړ دي نه راځي د شکرتنګي دي نه راځي دغه شان د انتظامیه دي راځي او د دې مخنیوی وکړي که دا ونه کړي نو دې نه ډېر غټ فساد جوړېدی شي نور هم لکه څنګه چې بل اوس دا واقعه په دې باندې نو دې خو بس د چم دا کم ماشومان دي نوجوانان دا خو به هم ځان سره خراب کړي که نه هغو نه راځي نه دا چې موږ منې کوو چې دا د پلارانو ته ووایو چې دا اول دي وراچوي زموږ کم کلي چې کم بچی دی اول دې دا ګاډي ته ور واچوي پولیس کم پلار یې تپوس وکړو اړو تپوس پې هم نه کوي او جیل ته دې ورکړي صحیح دی که دا د ملنګۍ دی که د شکرتنګي دی که د هر ځای د دې مخنیوی وشي او دلته یې نور نه راځي د دې نه موږ ته غټ تکلیف دی. صحیح شو صحیح شو ډېره مهرباني ډېره شکریه دا اسلام داري اوسېدونکي د ملګرو سره مو خبرې اترې روانې دي خبرې ورسره کوو زه به یو ګزارش والدینو ته دا ګزارش وکړم چې تاسو چې کم نوجوانان دي زلمي دي شا زلمي دي دا ډېر په سختو کې راغټېږي پوه شوې تاسو بار ته راوسته موټرسایکل یې واغستې دا تپوس نشته چې بچی ته ولې ناوخته کور ته رالې ستاسو دا موټرسایکل چېرته و ستاسو دا ایفون چېرته و ستاسو دا پیسې چېرته دي تا له خو ما په روز کله عصري صفلۍ اخیستې دا تورې چېرته دی دا تپوس نشته نو دلته چې کوم دا نوجوانان دي دلته راځي وین میلینګونه هم کوي زما هغه والدین ته ګزارش دی په خپلو بچو باندې ډېر فوکس کوئ دا تپوس یې کوي چې بچی تر چېرته نن تللی او دا پلانکې خو ستا همزولی نه و دا خو ستا نه 15 کاله مشر دی دا ستاسو څه ګیجي ګرځي دا تپوس ضرور د خپل بچي نه کوئ ځکه چکن بلن تاسو نه ساتئ نو بچي بل بل اړخ ته لاړ دا وګوره تېر هفتې پر د میدان یو کس په حق ورسېده تاسو نه په سخته دی څونه تکلیف دی بل پکې څوک مړو دغه ملګری یو پرې ماتې شوي دواړه پرې ماتې نو چا دې څه عبرت وانه اخیستو نو دغه عبرت دی چې بس یو خپل بچي ته نه وایي چې ته اوس څه کوې چې راځې که نه غټ کسان درې پسوارۍ په یو موټرسایکل باندې که نه یو غټ
مور پلار ده چې خپل بچی نه د ماسپخین یا سکوټر راوباسي یا ماښام او د کور ته لاړ شي د دا تاسو نه کی چې بچیا ته چرته تللی او تاسو کارو او بل دا چې بچی مور پلار باندې ټیکيږي په مور پلار خرابېږي چې مور پلار خپل بچی کنټرول کو هیڅ کله دا بچی نشي خرابېږي او دا د سی پارک د تماشې او د سی زګینه نه ده چې دلته چې ډپارټمنټ د سیل لګره یا مثلا د پارک د سیل نه راځي او د سیل راځي نه دي چې حکومت نه منزور شوی دی بیان کې موږ ته د خطر بلې په خپل ځړه بیمار د دې سکوټرونو ما ته ډیر تکلیف دی یا आवाज نه د یوازې ما ته غیر تکلیف بل دار چې په دې کلی کې زما او د ټول نه زیات کور سیل مله خو بل ځل دی چې دا زموږ سپینګره مشر ناس ته دا غریب راو د سیاستن ته ورې دا خبره کله چې تاسو لکه دا مګر دلته دا ویل مکوې د دې زموږ خبر او په دې باندې بیرته په دې غریب باندې بیرته ټیک ټاک کړل د دې وجې زه دې تر اوته هم نه میچاته نه سیاستن نه میچاته بل زما خپل شوګر دی نو په دې خبرو کې ما دې جسوي ځکه نه دا غسي چې شوګر سړي بیا دماغ کار نه کوي یا بل خراب یا بزان خراب وي نو زه دې ویلینګ والا ته درخواست کوم چې په خپل مور او پلار په خپل ځان رحم وکړي په خپل ځان رحم وکړي په دې کې تاسو هیڅ هم نه ملاويږي کته زه سم ملاوي دې نو خبر تاسو خو بلکه مونږ ویل چې به دې ته کې دا پیدا څه پیدا پکې نشته او دې چې دا وخت مونږ هم تیر کړل دې چې دا ځواني او دا ټیک ده خو لکه مونږ د خپل ځان بخیال ساتي د خپل مور د دې غریب وسکی دا خو لار خوندې شو کنه دا کم چې شوی دی دا وندک در کندرو ورته وای د شیخانی نمخ کې دی دا وس هغه د پته چې پس کار براوته او پس بنور راوته مور پلار ته غم پرې خودو هغه کم کاس چا سره یاد شي شو دا هغه سبه سي حساب کیږي چې به یې جوړه به کیږي هغه به سم مطالبه کوي سبه دی غواړي سبه دی نه غواړي نو زه د میډیا په دې تاسو پر وساتت سدي دیو ته دا اپیل کوم دا درخواست کوم د مور پلار دی چې په خپل بچو رحم وکړي دې کې چې خپل په دغه ورځ باندې کم چې دیو د جمعې ورځ وا او دلته چې کله د ټریپ والا کسان پر چکول نو زیات تر پدې کې په دغه ورځ باندې زماره تر ځای پچې اداره کې کار کې په بارګین کې او هغه د میډیا دغه نه تاسو کله پولیس انسپکټر د ټریپ والا چې تاسو لکه و چې په دینه نه ما زیات تر دوچو او دغه خلک پر چکلای دی د وچو د چکدرې د ملکند درګین خلک راغله د سوات نه راغله د دې کویر ملکند سر نه یو د دارسن وره راغله زمونږ د کلیوالو ورو نسیاتن تر ته خبر وکړه هغه په شای کوټو والا به بیا د سپی پوسټ خو دی ولا چې موږ د سپو زمونږ دغه حیثیت پاتې شو چې موږ یو سړی ته نصیحت ته ور خبره کوو هغه موږ د نصیحت نه بیا غلطه پوهیږي موږ خو ته دا اول د ذمہواری خو د شای کوټو د خلکو نه ده چې دا را پاس یو په چا بس ډانګي راولي ډانګي روزنه زه سبا سو کوم دا عمل چې هغه بس کیږي دا ټول شای کوټو به نه رانیو کیږي او نه د پولیس د ذمہوار دا د مور پلار ذمہداري چې خپل بچا را مریږي زه ستاسو بیا یو شکریا ادا کوم ډېر مننه ډېر مهرباني ریحان تم راشم د ریحان په دعوت نن ترالو ریحان به نور تاسو لا عمل سوي نور موږ دا لا عمل چې دلته کم کسان نازغه نشي تماشې کوي ها د دکاندارو کې باقاعده چرس کې دلته وغیرہ او دی غرون ته خيجي او د غرونو د خيجي د شپې ناس د شپې نه لس بجو دا د شپې پورې لس پورې ناس وي او یا سار د ماسپخین موږ دلته کسان ناشي او د خپل سټاف مو سره راولي نو کسان مو سره راولي نو دوی د خپل عمل جاري ساتي دا چر څنګه راړو ته پولیس ته ډېر خلک ناس څنګه راړي بس د یو بل واسطه نه یو نه غستې بل نه غستې بس خپل ګاډ څخه کسٹمر وي هغه نه راځي نو شي تماشې کوي او یا بل وزن تر تاسو څنګه ته روزانه وای د جمعې په ورځ غوبل جوړي روزانه جی جوړي مونږ دلته سو بیره باندې کې ډي سي صاحب زموږ مشران ناس دي ولاړه سو بیره او دی وته درخواست وکړي چې دلته مونږ ته هیڅ نه غټ تکلیف دی یو ځای ربل ځای راځي په دې ځای کې دې حل جوړ کړي چې دا وینه کله ده کنه په دې باندې جمعه ته خلک ماشومان نه رواني ګا په ګاډو ان بیر کې راکاږي پولیس ته موږ به تانه ته بدی کلاړو یاره موږ دې څه نه دغه وکي پولیس اکثر پکې کسان وین چې خو مطلب دې څه کې به وسه پوری بچای مې جیل نه راځي جوړل لس پوری بچا نه راځي جوړل کنه او کسان بیرته را دغه نو هغه استدلال ته داخله نورم مستی هغه له ولو به جوړ شي یاره پولیس هم راځي او مطلب لکه دلته راځي او دا موټرسایکل ولا خي ولو به جوړ شي نو په دې سیکشن واغسته شي چې یاره دې مطلب دې شي مخنیوي دی وکی ځکه چې موږ د ډېر غټه مسله ده ماشومان دي زمونږه زنانه لکه دیو دنیا شي پرې لاړ باندې ناخوشي کنه زنانه په روډ نشي کسبه دغه تارته مختصر وای پولیس خو ولا لیکن دا وسه وخت پوری بیا بلاړ شي تاسو به مزید بیا لا عمل وکړي د پاره تنظیم د پاره نو تنظیم خو زمونږ د کسان زمونږ د مشر دوه ته دغه کړو په دې باندې گاړه ورکړ کړه ویډیو په جوړه کړی و دا زموږ مشران دي کنه نو موږ راوځو دا نه ټول خلک تاسو ویني دا ولادي د دې خبرې لپاره ولادي جار به موږ د دې سیس مخنیوي وکړو خو هغه یو نه کاغل ته مطلب موږ چالو ورشو به دنیا شری یو ځای بل ځای راغلي ټول به سره راغلي شي
عزتمند پښتنو د اسلام درې چې کوم مشرانو تنظیمو دا زموږ خبرې اترې وشوې انسپکټر صاحب هم راغلی او ماشاءالله ډېر دپاره ډېر زیات خدمات دي اکټیویټیز خو تاسو زموږ ګورئ انسپکټر صاحب ډېره مهرباني ډېره شکریه دلته خو موږ باندې د ډېرې زیاتې مسلې وي یو کمپلینټ یې ومراډو دلته چې کم نه وي کل د شاه زلمي دي د مور او پلار بېغوري ده پوه شي دلته راځي مورسي باندې ویلینګونه هم کوي پوه شي دې کلي ته ډېر غټ تکلیف دی په دې به څه ویل غواړم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ خو داسې خبره ده چې زمونږ د افسرانو د مشرانو د طرفه په دې ون ویلینګ باندې 144 هم لګېدلې ده نه به کوي کوم ځای کې چې موږ د هغې خلاف قانوني کاروایي کوو چونکې دا ځای داسې یو ځای جوړ شوی چې بس دې له به چې کوم د دنیا مخلوق راځي د هغې د وخت په وخت باندې چې کوم د موږ کسان رالېږو باقاعده او د افسرانو ډي پي او صاحب په حکم د ډي سي صاحب په حکم د ډي آی جي صاحب موږ باقاعده چې کوم د کسان رالېږو هر روزانه راځي په بعضې وخت کې داسې چې زموږ کسان سیټ شي بیا هغوی دا شی شروع کړي نو چې موږ موجود یي نو بیا خو نشي کولی خو چې موږ موجود نه یي نو بس بیا چې کوم دی دا شی کېږي او دغه ښه خبره نه ده موږ ورته چې کوم دی ښه نه وایو ځکه چې انساني موږ ورته بار بار په پوسټونه هم کوو چې هلکه دا شی ښه نه دی نو دا د مور پلاره د علاقې خلکو له مشرانو هم چې کوم دی دا یو د دې ذمهداري جوړېږي یا د خپل بچي تپوس وکړي یو سړی په خپله چې کوم دی موټرسایکل راغستی دی پلار ول اغستی دی پلار یې په سعودي کې دی په دوبۍ کې دی پیسې ورله ګټلې دی موټرسایکل اغستی و هغه پې دلته نخرې کوي نو زه به د کم یو ځای ساتم په غره کې بیا ساتم په روډ کې بیا ساتم موږ خو دومره وسایل هم زموږ سره نشته چې یاره موږ هر ځای وساتو ټیک ده او هغه ځان وژني ولې ځان وژني دا وړوکی دی مور پلار خو واړه نه دي که نه په کار دا چې هغه ورته وایي ورور به یې هغه ورته وایي چې لږ دا کار دی غلط دی منې که موټرسایکل وله ماله دا وسایل وله ماله چې ته وله وسایل پیدا کړې به خامخا دا شی دی نو موږ دا ستا د دې دغه په ذریعه چې کوم د ټولو د ذلدیر د خلکو ته عوامو ته بار بار موږ ورته پوسټونه هم کوو چې بهی دا شی ښه نه دی دا هلاکت دی نشه هلاکت دی دا ون ویلینګ هلاکت دی دا تباهي ده خپل بچي چې کوم دی مه ضایع کوئ څومره ښایسته ښایسته ځوانان زموږ نه لاړه ینګ هلکان او بیا داسې شي که نه د الله له نامه نه در شم داسې هلکان مري چې هغه د اووه میاشتو اووه خویندې ورور دی د اتو خویندې ورور دی یوازې و پلانکې و ډینګې و واده و سبا و بل ورځ واده کړی و پر نو بس دغه شی دی نو موږ له ټول له پکار دی اجتماعي طور چې کوم دی موږ په دې کې حصه واخلو هر سړی په دې کې حصه واخلي او هغه چې کوم دی دا وکړي چې به د دې شي ممانعت وشي موږ د ټول نه زیات خپل خاندان له دا ضروري ده چې یاره دی په خپل بچي باندې نظر وساتي زما دا بچی چېرته ځي دی څه کوي او د کوم ځای ته په څه پروګرام د شپې څه ټیم راغی نو چې دغه شی نشي دغه چې بیلنس نشته دی نو بس بیا به خامخا دا قصې بیسې کېږي انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو چې دا بند شي نن هم دغسې چوسې هم راغلی نفري راغلی دی ډیپو صاحب په حکم باندې او ډي سي پي صاحب په حکم باندې موږ هم راغلي نشته اوس ځه اوس هېڅ چلو کومه څوک پرچه کم څوک بوځمه چې موږ راشو نو بیا نه او چې موږ نه دي موقع نه پیدا لي بس غل دی جو غلا کوي بل دا راته دي کم تنظیمونه دي کم مشران دي دا ډېر ستر ډېر خواږه دي بل دا خلک چې کم دا ډېر بېسره دي په دې په مشرانو باندې باقاعده موټرسایکل یې ورکټ کوي ګاډي پې ورکټ کوي پوه شوې نو دلته یو ناکه پکار ده او پرمننټ کسان ستاسو دلته پکار دي خو چې ډیپو صاحب له دوی لاړ شي دوی ورته وایي ډیپو صاحب ناکه ډیپو صاحب منظوره کړه نو په هغې باندې موږ خو ټرافیک والا خو چې کوم دی داسې صداقت نشته ده هغې ډیپو صاحب ته وایي نو که وکړي ولله نو بده خبره خو نه ده تا به د نوي کل ته کوم انسټرکشن وي جي ستاسو زه خو بار بار ځم د سکولونو ته هم ځم زه میچونو له هم ځم او بار بار ورته دا خبره کوم چې د خپله زندګي قیمتي کوي د خپلې زندګۍ نه پیدا واخلئ دا لوپریانې پرېږدئ دا ون ویلینګ دا کرکټي دا قصې پیسې دا لوپریانې پرېږدئ دا نشې پرېږدئ دا تماشې پرېږدئ خپل ځان نه څه جوړ کړئ ټیک ده که نه د قرآن نه نه دي خبر د حدیث نه نه دي خبر د مونځ نه نه دی خبر پلار یې چې کوم دی په خپله مونځ نه کوي دوی به څه مونځ وکړي پلار یې په خپله چې کوم دی قرآن نه وایي په خولې مسلمان یم او نور چې کوم دی د اسلام نه نه دی خبر نو چې پلار یې په خپله مونځ نه کوي دوی به څه مونځ چې مونځ نه کوي او نیک عمل نه کوي دا به څه انساني دا چې انسان نه دی ټیک ده که نه نو دا وجه ده چې موږ دین پرېښی دی موږ اسلام پرېښی دی خپل د هغې په وجه چې کوم دی موږ دا سردردیانې راته جوړېږي ورځ په ورځ سیوا کېږي زه دوی ته دا خواهش کوم چې خدای وبخښه الله له راشئ الله طرف ته راشئ نبي طرف ته راشئ اعمالو طرف ته راشئ خپل منځ اودس کوئ خپل نیک اعمال کوئ خپل خپله مزدوري کوئ خپل حلال سکول ته ځئ چېرته ځئ خپل کاروبار کوه د دې نه څه مطلب دا څه شی دی د دې پیدا یې ماته یو سړی وښایي پیدا نقصان یې دغه دی چې بهی 10 سړی راولېږي مړ شي خبرې دا موږ دا ویډیو کته که نه چېرې دغسې یو هلک راغی ډز د موټر نه ولاندې وته چې کوم دی ځان یې مړ کړو نو ولې ځان وژني دا خودکشي ده دنیا کې هم چې کوم دی تاوان آخرت کې هم تاوان نو زه دا وایم چې مه کوئ دا شی موږ خو بار بار دا وایو مه کوئ دا شی او که راوینو شو هلک وړوکی راونیسو شل راته ودرېږي یاره دا خو وړوکی ته نه څه غواړي دا خلک دی دا زه په تیمرګره کې راونیسم تیمرګره ټول لمنډې کې لکه دا خو وړوکی ته نه څه غواړي ده نه څه غواړي دا 50,000 روپۍ پرچه ده که چالان ورکوم ټوله دنیا چغې ویله 50,000 روپۍ چالان یې ورکوم
نو موږ خو د دیو دغه لپاره د قانون چې جوړه خو د دیو د حفاظت لپاره جوړه چې د دیو د مور پلان د سپېړ ولې ورکړي د دې لپاره ورکړي چې دا کار دی نه کوي دا قانون د دې لپاره دی دا چالان د دې لپاره چې دا بیا دا کار نه کوي هغه کوم چالان ورکو په 15000 روپۍ ماده ماشوم له چالان ورکو هر یو کس چې کوم دغه خپل بچی له موټر اغسته دی او ورو کې ماشوم دی ور د مک په کور کې سوګنی چې دا بو خزمه بي او واړه می زنانه می بي هغه لپاره سرکار 5000 ډالر په سره زنانه ور سره ناس چالان ول 5000 کون بیا لانجه دا ټول خبرې چې کوم دا موږ په ټوله معاشره دا ځان تبدیلول غواړي چې دا نه کنه په یو کس باندې نه کیږي نه په پولیس باندې موږ خپل کوشش کوو څونه زمونږ کې دې چې موږ کوو ان شاء الله ډیره مهرباني انسپکټر صاحب ډیره شکریہ